الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دی سورما سفاره کې دا سوره آل عمران دا 103 یوسل درم نمبر آیت المبارکه. دی سورما فاره کې دا سوره آل عمران دا 103 یوسل درم نمبر آیت دی. دی مذکوره آیت کې د مسلمانانو د معاشري او داغي د اسلامی اجتماعي منظمي او ټولنې دپاره او خاص کر داغی په مابینس کې د اتفاق اتحاد پیدا کول او فرقواریت او دغه رنګي تنظیم پرستی او خپل مابینس کې جنگ او جدل او اختلاف ختمولو دپاره یو ښکلی قانوني ذکر کړی. هغه دا دی چې ستاسو د ټولو عقیده ستاسو د ټولو نظریه او منهج هغه د یو وي، ټول یو موټی شئ د الله په رسۍ باندې چې هغه قرآن دی، قبله ده، کعبه ده، اسلام دی، یو الله دی، یو رسول دی، یو اسلام دی. په دې باندې سره ټول لاجمع شي. الله ستاسو په مابینس کې اختلافات ستاسو په مابینس کې فرقواریت ادا به ختمیږي. د دې وجې نه واعتصموا بحبل الله جميعا، ای تاسو منګولې ولګوئ په رسۍ د الله تعالی باندې ټول په ټوله باندې، ولا تفرقوا تاسو ډلې ډلې کېږئ مه. د حبل الله نه څه مراد دی چې تاسو د الله رسۍ باندې منګولې ولګوئ او دا راټینګه کوئ. دې کې یو قول دا دی چې دې نه مراد قرآن کریم دی، د الله کتاب دی. لکه دا په اثر د علي رضی الله عنه کې راغلي، هغه ویلي چې حبل الله هو کتاب الله هو القرآن. د الله رسۍ چې ده نو دا د الله کتاب دی، د الله قرآن دی. حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله و انی تارکم فیکم ثقلین، خبردار ای زما امته زه د نظمه خو تاسو چې ما نه وروسته دنیا کې پاتې کېږئ نو زه تاسو ته دوه درانه څیزونه پرېږدمه. یو په هغې کې دا دی احدهما کتاب الله، د الله کتاب دی، هو حبل الله، دا د الله رسۍ د من اتبعه، څوک چې د الله په کتاب پسې روان شو، د قرآن مطابق عقیده نظریه او د قرآن مطابق د الله د کتاب موافق خپل اعمال یې جوړ کړل، کان علی الهدا، دا انسان به په هدایت باندې وي، دی به کامیاب وي، د ده انجام به ښه دنیا او آخرت کې د قرآن والا کامیاب دی. چا چې د دې سره تعلق ولرو او د آیات ساتئ ومن ترکه کان علی الضلاله، چا چې د الله کتاب پرېښودو دا په ضلالت او ګمراهۍ کې وي، دا په بېلارۍ او بېراروۍ کې وي، د دې سړي انجام به خرابېږي. نو الله سبحانه وتعالی دې کې د علماو په اصطلاح کې دې ته استعاره ویل کېږي. استعاره دې ته ویل کېږي چې یو معقولي غوندې خبره هغه محسوسي سره مثال ورکړي. لکه دلته داسې مثال دی چې دا تمام انسانان چې دي نو دا د هلاکت په یو ژوره ګاړه او کنده کې پرېوتي دي، لکه یو سړی چې لاندې کوی ته ولوېږي. نو اوس د هغه د هلاکت او د بچاو دپاره چې د دې هلاکت نه راوباسي نو سړیو ته د بره نه یو مضبوطه رسۍ ورزونده کړي چې دې پسې ونښله او بره راوخېږه. دغه رنګې الله سبحانه وتعالی د انسانانو ته بره د اسمان نه یو رسۍ راښکته کړي چې هغه د الله کتاب د قرآن کریم دی. حدیث کې راغلی فالقرآن هو سبب، دا قرآن کریم په شان د یو رسۍ باندې دی، ترکه بید الله و ترکه بایدیکم، د دې یو سر چې دی نو هغه د رب العالمین سره دی، الله د خپل شان مناسب نیولی دی، او بل سر د انسانانو ته ښکته کړی دی دنیا ته، دې پسې ونښلی نو بره به راوخېږئ، جنت ته به داخل شئ، کامیاب به شئ. د دې وجې نه صحیح قول دا دی چې د حبل الله نه مراد قرآن کریم دی. بل روایت کې راغلی هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض، دا یو اوږده رسۍ ده چې رب العالمین بره د اسمان نه ښکته دنیا ته اویزانده کړې ده. عبدالله ابن مسعود ویلي دي چې د حبل الله نه مراد الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك، د حق نه مراد ده د مسلمانانو جماعت، د مسلمانانو اسلامي ټولنه، اسلامي اجتماعي معاشره او په حق باندې قرآن او حدیث باندې جوړېدل. اگر که ته په یو علاقه کې ځان لې خو چې ستا عقیده او نظریه ستا مذهب د کتاب مطابقي بس په حق باندې
تاسو دې خبرې ته وګورئ قرآن چېرته محض هسې د اتفاق باندې امر نه دی کړی چې ګینې تاسو په یو ځای کې چې کوم دی ډېر کسان راجمع شئ لکه خلک داسې وایي د امت اتفاق کله څوک په وډونو باندې راولي څوک چې کوم دی ویل که ډېر کسان راجمع که په یو پلیټفارم باندې په یو پارټۍ کې راولل لکه ډېر سیاسي پارټۍ دا کار کوي اخوانیان وغیره هغوی وایي چې یو جنډې د لاندې خلک راجمع کړو اتفاق به راشي دا ممکن نه دی وجه دا ده چې کله عقیده نظریه سوچ او فکر یو نه وي او ذهني هماهنګي یو نه وي نو په یو ځای کې بناستي خو لیکن یو بل ته په زړونو کې نفرت وي یو بل ته په زړونو کې چې کم دی کرکه وي او یو بل ته په زړونو کې عداوت او دغه رنګي دښمني وي اگر که په یو پارټۍ کې به یو سیاسي پارټۍ کې وي او د یو پلیټفارم باندې به راجمع شوي خو لیکن دا بوله پیدا نه ورکوي ځکه زه به ځان ته تسپوروم ته به ځان ته وې ته به خپل طرف ته چې کوم دی کسان راخاږي او زه خپل طرف ته نو په دې وجه باندې امت کې به انتشار او بګاړ به جوړي دغه وجه ده چې همیشه دپاره امت کې چې اختلاف فرقواریت او دا ډلې ټپلې دا تنظیمونه دا مختلف مسلکونه او دا پارټۍ چې ختمیږي دا صرف او صرف د دې واحد حل او علاج دی هغه د الله سبحانه وتعالی کتاب دی چې کله زما عقیده نظریه زما عمل زما طریقه د قرآن مطابق او اسلام د قرآن مطابق وا او یو کعبه وا یو قبله یو رسول د یو قرآن منونکي یقینو که اتفاق او اتحاد برازي اختلاف به ختمیږي اگر که ته په مشرق کې اوسېږي او زه به په مغرب کې اگر که ته به عربي زه به عجمي وه او ته به د یو قوم او د یو علاقې او د یو حسب او نسب والی زه به د بلې علاقې ما زه به د بل مزاج والی ما خو لیکن کله چې بنسټ او بنیاد یو وي او دغه رنګې قرآن او حدیث باندې اتفاق او اتحاد نو هله به اتفاق راځي کنی د دې نه علاوه په بله طریقه باندې نه راځي لکه دلته دا خلک په دې زمانه کې دا چغې وخي راځي ولکه اتفاق او اتحاد راولو چې کله جومات او مسجد زمونږ د مذهب په بنیاد باندې بیله جوړه شوله هلکه دا زمونږ د پلانو مسجد دی هغوی دا زمونږ د پلانو مسجد دی او په مسجد باندې بوړ او تخته ولګي چې هلکه دلته به د پلاني مسلک او مذهب والا راځي دغه رنګې زمونږ چې مدرسه د مسلک او د مذهب په بنیاد باندې جدا شوله زما بچی چې راغټېږي نو هغه ته زه د خپل مسلک او د خپل محسوس چې کوم تنظیم او پارټي ده د هغې مطابق له ذهن جوړ کړمه او ما ورته اسلامي هدایت نه ښودلې نو دا ماشوم چې ساله راغټ شي دا به خامخا په فرقواریت کې به وي زمونږ جنازه ته وګوره د اسلام په بنیاد باندې غالب بنېدل لکه دا زمونږ د پارټۍ مولا دی زمونږ د مذهب والا زمونږ د جومات امام او مفتي زه په جنازه په ده کوم بل یې په ده کومه هلکه دا د پلاني مذهب والا دا د پلاني مسلک والا دې وجې نه ته وګوره امت کې څومره فرقواریت دی نو دلته الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده دې وجې نه تاسو وګورئ تعلق چې انسان د چا سره ساتي نو د هغې بنیاد دوه خبرې یو دا دی په دنیاوي مفادو باندې د چا سره تعلق ساتل راشه درشه کول نو دا تعلق چې کله ستا د هغه نه حاجت پوره شي ته به خبره ختمه شي مثلا تا سره زما راشه درشه ده خو صرف د دنیا د مفادو د وجې نه د دنیا د سود او د زیان د وجې نه نو دا که کله چې هغه زما ضرورت زما نه ستا نه پوره شو یا ستا حاجت زما نه پوره شو بس تعلق مې ستا ختم شو دې وجې نه حدیث کې راغلي ښځه او خاوند یې په دې وجه باندې واده نه کوي نکاح صرف د حسب د وجې نه د قومیت د وجې نه د ښځې او د زنانه د حسن د وجې نه یا د مال د وجې نه ځکه دا زنانه به نن ښایسته سبا له به بدرنګه وي سبا له به بوډاوالی راغلی دا به نن سره مالي دي سړي سره خاوند سره سبا له به غریب او لپنګي بیا به څه کوي هېڅ به کور رانیږي چې کله تعلق چې کوم د هغه د اسلام په بنیاد باندې د الله دپاره نو الله سبحانه وتعالی همیشه ذات دی که دا به نه ختمېږي نو دلته هم وایي چې ستاسو تعلق اسلامي تعلق دی وي ستاسو برادري دی اسلامي برادري دی ستاسو د یو بل سره ناسته پاسته ستاسو د یو بل سره راشه درشه هغه دی د قرآن په بنیاد باندې نو هله به اتفاق او اتحاد راځي واعتصموا بحبل الله نو تاسو ټول منګولې ولګوئ تاسو راټینګ کوئ رسۍ د الله سلام جميعا ټول په ټوله باندې ولا تفرقوا تاسو ډلې ډلې مه کېږئ منه د اسلام کې تفریقې مه جوړوئ امام مجاهد ویلي حبل الله نه مراد د الله لوز دی د الله امر دی د الله لوز او حکمونه واذکروا نعمت الله یو تاسو رعایت کوئ نعمت د الله تعالی علیکم چې په تاسو باندې کړی دی اذ کنتم اعداء هر کله چې وئ تاسو دشمنان په خپل مابینځ کې فالف بین قلوبکم الله تعالی جوړه محبت راوستو تاسو د زړونو په مابینځ کې الله تاسو د مخکې خپل تاریخ ته وګورئ تاسو په خپل منځ کې په یو مدینه کې
شپږ شلې کاله نه وي جنګېدلې اوس او خزرج تاسو دا دشمني په دوستۍ باندې د څه وجه نه بدله شوه دا کوم تعویض تاسو کړی و دې زمانه کې خلک عاملان له ورشي تعویضګر له زنانه چې کوم دی په سړو باندې الکان دی په زنانو باندې په جنکو تعویضونه کوي هلکه دا کار نه ورکوي محبت مینه په زړونو کې یو بل سره میلان ده الله رب العالمین کوي دلته به وروسته قرآن کې راشي الله رب العالمین خپل نبي ته وایي کما د دې صحابو په مابینس کې محبت نه پیدا کړي لو انفقت ما فی الارض جميعا یا پیغمبره کته د دنیا د ټول مال خرج کړی وي او د دنیا هر قسمه دمونه دی اچولې وي ستا په اختیار کې دانه و چې تا د دوه کسانو په مابینس کې محبت پیدا کړي دې د وجه نه محبت نفرت چې دی د الله رب العالمین په اختیار کې دی که دې قرآن په وجه باندې چې د دې صحابو په مابینس کې محبت راغلی څنګه جنګ یرموک کې چې کوم د یو سړی زخمی شو ځنکدن یو نو په هغې کې چې کوم دی اوبې وغوښتلې تره زامنو له اوبه راوړلې خوا کې سره بل پروت هغه چغه وواله ویل اوبه راکوئ په دې ځنکدن کې ودیز بل لی ورکه هغه چې چغه وواله هغې له چې ورکولې خوا کې سره بل تر دې پورې چې اوو کسانو ته اوبه ورسولې دوی چې اوم له ورتل بس هغې څه وفات شوي و شهید شوي و بیا چې دې بل راوړل ټول شهیدان شوي و او دغه رنګې چیلي سر چې دی په اوو کورونو باندې ګرځېدلی و یو ګاونډي یو له ورکو هغه هغه له ورکو تر دې پورې چې هغه چا کوم کور نه وتلي واپس هم هغه ته راوګرځېدو مهاجرین چې کوم دی هغې سره انصارو داسې کار کړي خپلې ځمکې ورسره نیمې کړې وې او د چا چې به دوه ښځې یوه بې طلاقه کړه بل مهاجر ته بیرته په نکاح کړله دا د څه د وجې نه دا د دې قرآن د وجې نه دغه وجه د قرآن دلته داسې تعبیر کړی فاصبحتم بنعمتي اخوانا تاسو د دې قرآن په وجه باندې رونه رونه وګرځېدلی الله سبحانه وتعالی دوزه کې د سبا تعبیر کړي د قرآن نه مخکې تاسو په توره تیاره کې وای څنګه رانا سبا در باندې راوخته دا اوس هم دا کار قانون دی چې د امت ته اتفاق چې راځي د امت ترقي دي کې چې دا انتشار دا مختلف مسلکونه مذهبونه او پارټۍ او دغه رنګ دا یو بل لا ختميږي دا صرف په قرآن باندې تاسو دې حالت ته وګورئ اسی سنجیده خبره ده د اوس زمانه کې چې بودی بنیر باندې دا کم حالت راغلی دی ټیک د خلک چاندین کوي خو یقین کوي اره پارټي چې دی هلته خپل ووټ بینک دغه کوي قسم بله تاسو به دې نټونو باندې ګورئ یو موږ ډېر خدمت وکړو بل ویل لکه ابابیل ډېر خدمت وکړو بل چې کوم دی پلاني مسلک او مذهب والی یعنې که دا خو الله سم معامله ده قیامت ته ور روان یو الله به د دې اعمالو په باره کې تپوس کوي دلته هم د مسلمان په ستونزه باندې د مسلمان په قدرتي اسماني آفت باندې سیاست کول په هغې باندې آینده دپاره وټونه حاصلول په هغې باندې چې کوم د خپله پارټي مخکې کول دا څومره غسه خطرناکه خبره ده د دې وجې نه چې کله قرآن باندې چې کوم د عقیده او یقین نه جوړ هر څه کې بېخلاصي راځي هر څه کې خپله پارټي مخکې کول خپل مسلک او مذهب ته تسکورول الله ځکه دا تعبیر کړی وکنتم علی شفا حفرة وی تاسو په غاړه د کنده باندې من النار د اور نه فانقذکم منها پس الله تعالی بچ کړي تاسو د دې نه کذلک یبین الله لکم آیاته یو دغسې الله تعالی بیانوي تاسو د فایدې دپاره خپل احکام لعلکم تهتدون دا دې دپاره چې تاسو هدایت مونده کوي د دې آیت بعضې فایدې او د دوی ترجمه به انشاءالله سبا دوباره بیا کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي رب العالمین دې موږ او تاسو په خپل کتاب قرآن باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښایسته او ښکلي احادیثو باندې راجمع کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو په زړونو کې یو بل ته نفرت دا بې محبتي دا کرکه دا ختمه کړي الله دې زموږ او تاسو په مابینځ کې الفت مینه محبت پیدا کړي د چا چې څه قسمه شرعي حاجتونه وي رب العالمین د خپل غیبي خزانو نه له پوره کې خاتمه په ایمان کې وصلی الله